په خیر راغلی ملګرو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ښاغلی ډاکټر الماس دی او ټاپک نن د لټریچر په باره کې دی. نو یو څو پوښتنې هم راوړي چې د ډاکټر صاحب مخې ته به دغه پوښتنې ږدو او ډاکټر صاحب به د خپل انډرسټینډینګ مطابق په هغه باندې رڼا اچوي. نو ډاکټر صاحب په خیرالی درته وایو پروګرام کې. ستړي مشه سجاده تا تم خیر علي وایو او اوریدونکو تم چې کم دی نو ښه راغلاست په دې وراسه کې د شاملېدو. مننه. ډېره مننه سر. اولنی تپوس دا دی، کوېسچن دا دی سر چې تاسو مونږ ته لټریچر انټروډیوس کړئ او بیا په یوه ټولنه کې د لټریچر ویلیو او په ټولنه کې چې کوم قسم لټریچر وي نو آیا دا د ریښتوني یا په ریښتوني د دغه ټولنې هنداره وي که نه، دې تعریف کې څه کمی شته یا په دې دعوه کې څه کمی شته. نو سر ستاسو نه به دا اورو چې لټریچر انټروډکشن او په یو معاشره کې د هغه ویلیو. نو ډېره ښه پوښتنه ده. لټریچر خو تاسو د لټریچر سټوډنټان یې او ډېرې پیژنئ، خو زما خپل څه ابزرویشنز دي هغه به درسره شریک کړم. لټریچر د یو ټولنې چې کوم ټولې لیکنې هغې ته وایي او په هغې کې د ژوند په هر اړخ باندې خبرې کېږي. د مثال په توګه مذهبي لیکنې مي او ټولنیزې لیکنې مي او شعر و شاعري مي او ناول مي، کیسې مي، دا ټولې خبرې پکې. نو دا لټریچر په رښتیا هم چې کوم دی نو څنګه چې تا وویلې دا د ټولنې یو قسمه هغه تصویر دی. په دې لټریچر کې بیا څه اړخونه داسې دي چې په هغې کې د دې قام تاریخ هم شاملي او د هغې نیریټیو کیسه هم پکې خپله شاملي. یو قسمه د هغې آیډنټیټي هم په دې کې راجوړېږي او لیکلي شوي، د شناخت یا هویت چې ورته وایي یا آیډنټیټي چې ورته وایي. نو لټریچر ډېر وسیع شی دی او ډېر اهمیت لري. په لټریچر کې بعضې اړخونه چې کوم دي هغه ډېر اهم شي. د هغې نه بغیر لټریچر چې کوم دی هغه یو قسمه دغه شي، په ځای ودرېږي یا ړوند شي. د مثال په توګه باندې ساینس او فلسفه دا ډېر ضروري چې په لټریچر کې موجود دي. نو مثال به راواخلو، د مثال په توګه باندې یورپین لټریچر به راواخلو. نو په هغې کې تاسو پوښتنه څنګه سر زه ستاسو دغه پوښتنې نه راتلم سر چې دا مایک ځان ته رانږدې کړه چې لږ اواز یې صفا شي. سر زه ستاسو دغه پوښتنې نه راتلم چې په دې ټولنه کې چې نن سبا کوم لټریچر دی د دې لټریچر څه اثرات دي او په دې کې کمیت څه دی او ستاسو سجیشن څه دی سر چې دې لټریچر ته کوم سبجیکټ راشي، کومې مسلې پکې رابهر شي یا کوم سلوشن ورته راوړل شي. نو سر په دغه باندې تاسو نه ډېره ښه خبره ده. په پښتنه ټولنه کې زه وایم چې په لټریچر کې د ټول نه غټ کمی چې دی نو هغه د ساینس او فلسفې دی. او د ساینس او فلسفې یو خو ساینس دی چې هغه ساینس په دوه قسمه دی. یو د پښتونخوا چې کوم پخوانی ساینس دی هغه هم پکې نشته دی او بل چې کوم ماډرن ساینس دی هغه هم پکې نشته دی. اوس د دې وضاحت لپاره به زه خیر دی د یورپي لټریچر طرف ته لږ لاړ شم او تاسو ته به ووایم چې په یورپین لټریچر کې که تاسو وګورئ که نه نو ساینس، فلسفه او تاریخ دا ټول څیزونه چې کوم دي نو دا په یوه باندې په یو ځای باندې داسې مخته ځي. په دې کې او د ساینس او د فلسفې د نشوالي په وجه باندې څنګه چې تا وویلې ټولنه چې کوم دا یا لټریچر چې کوم دی نو هغه یو قسمه ړوند کون شي. هغه به بیا تا ته د مسلو بیان خو کوي خو د مسلو حل درته نشي ښودی. او چونکې ستا لیډران د دغه لټریچر یا د دغه ماحول کې رالویږي نو هغې سره به بیا ویژن نه وي، هغو به بیا تا ته
ستا د مسلو حل نشي خوده او لیډرشپ یا تحریکونه به چې کوم دین راولاړیږي او غورځيږي او راولاړیږي او غورځيږي او سموخه بنه لري. نو دغه زما ریسپانس ته دغه کوېسچن ته. یس سر بل پوښتنه دا ده چې کوم موږ لټریچر ته وګورو د پښتني ټولنې لټریچر ته موږ وګورو نو د وسه پورې زیات فریاد وشو، یعنی د وطن هغه اړي ګړي او د وطن چې څومره بدامنۍ وي څومره بدې ورځې وي هغه ټول هر څه راز زمونږه د لټریچر حصه جوړه شوه. په دې کې که مونږه د پښتون ایموشنز وګورو د هغه احساسات پکې شامل دي، یا یو قسم لکه مونږ وایو سر نو هغه رومان پکې رومانیت پکې شامل دی. نو سر په داسې وخت کې چې نړۍ آرټیفیشل لوبې کوي، یعنی داسې ماډرن دور دی، په دې کې آیا دغه رومان کې پاتې کېدل څه ګټه لري که نه؟ د دغه نه راوتل پکار دي. ډېره ښه پوښتنه ده. ګوره زه وایم چې د فلسفي او ساينس نه بغیر دا فلسفه او ساينس داسې دی چې دا ستا مایند ریشنل ساتي او دا نورې چې کوم رومانټیک خبرې دي هغه خوند کوي، خو د ساينس او فلسفې نه بغیر هغه نه اسې بیا دغه جوړ شي، دا خنډونه دي جوړ شي او صرف خلک فریادونه کوي، د خپل ځان صفتونه کوي، پر یو دروغجن غرور کې مبتلا شي، صرف د جنگونو کیسې ورته پاتې شي. ګوره په دغه کې ګوره په ویسټرن سوسایټي کې کوم وګورو کنه نو هغه د سي آیډیل سوسایټي خو نه ده، خو بیا هم تک کمپیریزن کو نو التا ګوره لیکنیم کیږي لکه ورډز ورتم شتا چې د نیچر شاعر وته وي، الکساندر پوپ هم شتا، نورم شاعران شتا، دغه سیم لیکنې کیږي. خو ورسره کارل سیګن هم شتا چې په ساينس باندې ډاکومنټریز جوړوي. بیا دغه ډاکومنټریز نه د شاعر او د لیکوال ذهن چې کوم دی نو هغه ته خبر رسی او دغه شاعري او دغه لیکنې وسره هغه څه بدلیږي، ایولوشن کوي، مخ په وړاندې ځي کنه. نو سوسایټي هغه سټګننټ کیږي نه، یعنی صوبه چې په ځای ولاړی نو هغه ډن شي، هغه ښاشي. نو د پښتنو چې کوم تاسو څنګه ویلې اوس موږ صرف او صرف فریادونه ته پاتې یو، ځکه چې هغه ریلیشنشپ چې کوم دی کنه د پښتنو نو هغه د ټپې چاربېتې چې کوم موضوعات دي هغه د سیدي چې هغه صرف او صرف رومانس ته راغون شوی دي او په هغه کې صرف د خپل ځان په باره کې یو تصویر وړاندې کوي او هغه نیمګړی یا چې کوم دی نو پتاویلی ماویلی باندې جوړ دی. خو په دې کې ساينس را نغه، فلسفه را نغله، نو د هغه هورایزن چې کوم دی نو غټ نشو. د مثال په توګه باندې پښتانه چې کوم دی د دې ریلیشنشپ د کائنات سره هغه سلوي نشو. دا بلیک هول دی په خپل گاوند کې نه غني، دا سولر سیستم چې کوم دی دا د ټپې چاروي ته برخه نشو، دا د نو د سره په مایند پراخ شي. نو چې مایند پراخ شي نو هغه به د خپل ځان باره کې نوي سولوشنز ویني، هغه به خپل گاوندم پیژني، لکه پنجاب به پیژني، هندستان به پیژني، ایران به پیژني. اوس خو صرف دومره پیژني چې ما وسره جنگ وکړو، ماته وګټو او دا خو دغه کمزورې دی، زه خو زورور یم او دی خو دال خوري او زه خو غوښه خورم او زه خو کنه. نو نسل پرستی جوړه شو. خو چې کله مایند ریشنلی ساينټیفیک او فلسفیکل دغه دا وراسي موجودي نو بیا دا وړي خبرې مایند چې کوم دی دا بچګانه خبرې دا ریشل بایسز دا نه، بیا د پرابلم سولوشن پسې ګرځي چې دا پښتانه چې کوم دي نو دی ولې نن مجبور دي سوال کوي کم اړخونه دي چې هغه منګه سم کو. د بتاله مثال درکم، د مثال په توګه باندې چې مایند ریشنلی ساينټیفیکي ناغه بیا دا تاسو کوي چې مثال په توګه باندې انګريز چې دلته راغی او د کونړ مولای ځان سره مرګره ک نو زمون باچا ولی په دې نه توانې د خپل مولای ځان سره مرګره کړي او زمون مولا چې انګريز په پیسو واغسته نو موږ په پیسو ولې وانه غسته. اینه دا ریشنل خبرې دي، کوېسچنز دي چې سړی په مزماخ کې راځي. خیر زه به دې باندې دا غو درم تاسو
کو بل پوښتنه کوي. یس سر زمونږ چې کوم لیکوالان دي هغه ډیره هڅه کوي، نو حتی تر اوسه خپل کوشش کوي، خپل محنت کوي او غواړي چې صحیح ترجمانی د خپل ټولنې وکړي، خو یو قسم لا بندیزونه ښکاري سر. که مونږ وګورو نو پولیټیکل بندیزونه ښکاري، ایتنیټک ښکاري، کلچرل ښکاري، سوشل ښکاري، یعنی هغه بندیزونه زمونږ لیکوالان نه پرېږدي چې د دې هغه سرکل چې کوم دی هغه نور هم ایکسپینډ شي. نو سر د دې په هکله باندې څه ووایي؟ آیا زمونږ لیکوالان نو له دا په کار دي چې هغه د دې سرکلو سره، د دې ډوالټي سره هغه د نور دنیا هم سیل وکړي، هغه نور موضوعات هم راوړي که نه صرف د خپل کلچر، خپل روایات او خپل هر څه دغه شان پروموټ کوي؟ ډیره ښه پوښتنه ده. ګوره زه وایم دا زموږ د لیکوال ګناه نه ده، په دې وجه باندې چا باندې الزام نه لګوو او نه چاته ګوته نیسو. د هغې وجه دا ده چې زمونږ تیر زر کلن تاریخ چې دی نو په هغې کې مونږ راګیر شو، ډېر بد د عربي او مغولي سیستم د لاندې شو او د هغې د وجې څیزونه چې کوم دي زمونږ د خپل زوړ لټریچر سره دغه ریښې وشلې دی. نو اوس زمونږ لیکوال چې دی نو هغه غریب کوشش کوي چې په هغه لنډ تنګ تاریخ چې ورته کوم ویلی شوی دی او کوم کیسې چې اورېدلي دي په هغې کې خپل موضوعات را جوړ کړي او په هغې کې چې کوم دی نو زور وکړي او قام ته چې کوم دی نو لاره وښیي. نو هغه کوشش کوي خو د هغه موضوع دونه ساده دی، دومره لنډ دی چې هغې کې نه کېږي که نه. لکه مثال په توګه باندې د خیبر د رخولار د تور راتلو ده او په کابل او پېښور کې افغان یو دی، نو دا ټول موضوعات یې وویلې، هر څه وویلی شو، خو بیا مو اوس پته راته نه لګي چې سلوشن څه دی. د خوشحال خان بابا نه راواخلې تر ننه پورې موږ دا فریاد کوو چې پښتانه را یو نه شو که نه. هغه هم وایي که نه چې هره چاره د پښتون تر مغل ښه ده. یعنې نو هغه ته هم پکې پوټنشل ښکاري، خو څه چل دی چې راغونډېږي نه. هغه دا هم وایي که نه چې اتفاق که پښتانه را سره وکړو نو ما به د مغل ګریوان چې کوم دی نو پاره کړی وی. هغه شعر خو رانه پوره هېر دی، خو زه دا وایم چې دی وایي چې دا نه را یو ځای کېږي. نو دا څه وجه ده؟ نو زما په خیال د هغې وجه دا ده چې پښتون مایند چې دی په دې تېرو زرو کالو کې هغه ریشنل تhinking بایللی دی. په لټریچر کې د فلسفه او ساینس بیخي ورک دی او نن هم نه دی. نو د دې سلوشن به څه؟ د دې سلوشن به زما په خیال دا وي چې کوم پښتانه ساینټیسټ دي، فزیسیست دي، کیمیسټ دي، بایولوژیست دي، چې هغه ساینس پښتو ته راولي، ویډیوز پې جوړ کړي او په اسانه او ساده ژبه کې او په لیټرري انداز کې وړاندې کړي او شاعران دې ورسره ملګري شي، لیکوالان دې ورسره ملګري شي، هغه موضوعات دې اوچت کړي او بل لیول ته دې ورسوي. آیا زمونږ لیکوالان د بلیک هول په باره کې لیکل نشي کولی، د کاسموس په باره کې لیکل نشي کولی، د بیگ بینګ په باره کې لیکل نشي کولی، د کائنات په باره کې لیکل نشي کولی، د ایولوشن تیوري باندې چې کوم دی نو خپله وراثه نشي کولی، په هغې لیکل نشي کولی چې په ښایسته انداز کې دا موضوع راولي. نو هله هغې به چې کوم دی د پښتون مایند به ایکسپینډ شي، ریشنل به شي او دی به چې کوم دی نو د خپلو مصیبتونو سره د هغې سلوشن لیدل هم شروع کړي. یا به د دې جوګه شي چې نور قامونه وپلټي، هغه ولټوي. لکه څنګه چې په ده خلک کتابونه لیکي، دی به هم د دې جوګه شي په خلکو کتابونه لیکي، خپل دوست او دشمن وپېژني. ښه یس سر ایگزیکټلی همدغه شان کېږي چې دا کوم لټرري فیګرز دي که موږ ویسټرن ته لاړ شو سر، په ویسټرن کې چې څومره لیبرالېزم راغلی دی د دې لټریچر په تھرو پروموټ شوی، هلته یوټیلیټیرینزم غوندې په مورل فلاسفیز راغلي د دې په تھرو شوی، څومره ګریک مایتالوجیز چې دي سر هغه ټول د لټریچر په تھرو پروموټ شوی دی. دغه شان په هغو کې که موږ ووایو چې د کانټ، د امیل کانټ کومه فلسفه چې ده هغه کالریج په کومو ټکو کې ستایلې ده او په کوم انداز کې پروموټ کړې ده. نو دغه شان که زمونږ لیکوالان هم یو تاسو څنګه وویل سر چې فلسفې ته راشي، ساینس ته راشي او په داسې ټکو کې په داسې انداز کې چې د هغه انداز لیټرري
نو دغه لیټرري انداز چې کوم دی دا په اډینس باندې ډیر اثر کوي. یو هغه ته استټیک پلیژر ورکوي. زمونږ چې زیاتره ماشومان نن سبا قید کېږي او یا زمونږ په خلکو کې دغه اورېدنې او د ویلې هغه صلاحیت کم شوی دی. د هغه مین ریزن هم دا دی سر چې زمونږ د دې پویټک لهجې نه موږ د لیټرري اکټیویټیز نه ډېر لرې پاتې یو. نو سر ستاسو خبره دې کنټینیو وي او اصل کې ما په دې کې دا اډ کوله سر چې په لیټریچر کې کوم وګورو سر نو هر قسم ریولوشن پکې موږ شو دا پیدا کول، هر قسم ریولوشن پکې موږ شو راوستل. یس سر. بالکل 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 سر تاسو نو بل دا پوښتنه کو کنه چې آیا زموږ په لیټریچر کې چې نن سبا کوم داوی کیږي یا کوم نتایج راوځي یا کوم ریزلټ راوځي دا دغه ډوالټي جوړي کنه دا illogical مطلب په دې کې څه لاجیکل کنکلوژن په دې کې نه راوځي بس یا اسی داوی یا سپیکولیشن یا ازامپشن. سر دغه ازامپشن او سپیکولیشن او د داوونه به موږ څنګه خلاصيږي چې زموږ ماشوم باندې یا زموږ اوریدونکو باندې غلط اثر نه کوي. بالکل ها زمونږ لیټریچر چې دی هغه محدود دی. هغه څنګه چې تا وویل کنه یورپین لیټریچر ته اشاره وکړه نو زه وایم په یورپین لیټریچر کې دوه غټ انفلوئنسز دي څنګه چې تا ته اشاره وکړه. یو د یونانیانو د ارسطو او د پلیټو ډایلاګز او د ارسطو میټافیزکس کنه دا دغه کتابونه چې دي او د تیلیز او د ډیموکراتیس او دا یو سپیکټرم دی د فلسفرز چې گریک فلسفرز دي تقریبا په هر موضوع باندې د خلکو خبرې کړي او هغه بیا یورپ په ځان خبر کو دا غ شاعر دا غ لیکوال او دا غ ساينټیست د ځان خبر کو. دا رینیسانس چې وته وي او دا انلایټنمنت کنه دا تحریکونه ټول په دې شاته دغه زوړ نالج اغي پیجنده دا د اغي کلاسیکس دي. خو یورپ ځان دغه تم محدود نه پاتې کړي. یورپ چې زمنګ د پښتونخوا کم نالج دی اغه را خپل اغه را وسپړدو او دا غي نم ځان پورا ک. د مثال په توګه باندې بودیست لیټریچر چې دی نو شوپنهاور ته تو ګوره دا ټول لیکن چې ګندي هغه کې هغه معنی چې بودیست ثاټ نه متاثر دی او دا غي انفلوئنس دی په. اوس دې کې خبره د کمال راځي هغه دا زمون خلک د بودانه خبر دي خو صرف او صرف دغه تصویري لیدلې دي او صرف دا کیسه ول ورزي چې د نیپال نه راغی پلان کې نه راغی او دلته آباد شو او دلته آباد شو او دای پلارو او دای رورو د دې کیسونه خو څه نه جوړي. خو د بودا په تعلیم باندې نه دي خبر چې هغه سوی دغه په فلسفه نه دي خبر. ان شوپنهاور خو ته دا نه وای چې بودا الته نه راغی او دلته نه راغی او الته لاړو او دلته لاړو د ونه لاندې ناستو پلان کې ځکه ناستو یعنی پښتنو ځان دې تراغون کړي دی غيو وته وی دا بودا خو د پښتونخوا نه بل وته وی نه دا خو په پلان کې ځکه پیدا شوی او بل وی نه دا په نیپال کې پیدا شوی په دې باندې جګړه کنه. نو پښتانه نسل پرستی تراغون شوی دی په دې وجه باندې ورانه دا شوی دی. وس شوپنهاور څه کوي هغه د بودا تعلیمات ګوري چې دی وایي د نیچر په اړه کې د یونیورس په اړه کې کوم آیډیا وړاندې کوي خیال دی دغه شان ویدونه چې کوم دي او اوپانیشد چې کوم دي نو هغه باندې غږیږي هغه دا نه وایي چې آریان راغ او پلان کې راغ او دغه ته بلخ تراله او پلان کې زه تراله نه دا هغه ویژن راخلی او هغه د خپل فلسفي برخه جوړي. ها دا ما په خاصه کوېسچن دی. یس سر تاسو څنګه شوپنهاور ذکر وکړو سر نو اصلي ما تاسو چې دا یو قسم د لیټرري یونیفیکشن چې کوم دا کوم اتحاد چې راځي دغه شوپنهاور دی چې د بودیزم فلسفه یې وړې ده هلته په پروز کې لیکلې ده. بل خوا که موږ وګورو تامس هارډي چې وکټورین ناولست هم او پویټ هم هغه په خپل ټول کار کې د شوپنهاور دغه پیسیمیزم د شوپنهاور دغه ټوله فلسفه هغه په خپل کار کې راغلی کړی ده سر رانغاړستلی دي. نو سر که موږ وګورو د پروز او د ناول د پروز او د لیریکس په منځ کې چې د هغو څومره تعلق دی څومره اتحاد دی دغه اتحاد را پیدا شي سر نو دا به ډېر ګټور دی. ډېر ښه بالکل دا تا خپلې مثالونه ورکړي نه او تا ما سره مخکې وراسته کړه پای کې تا یو شاعر یاد کړی چې هغه ګوره هغه د زمنګ د پښتونخوا چې کوم د لیټریچر
دغه دي دا فیګرز دي یا زمونږ چې مذهبي فیګرز دي پخواني هغه هم یاد کړي دي د مثال په یس سر توګه شیوی یاد کړي هغه څوک هغه هغه فارس بششاله و چې انګلیش رومانټیک پویټ شله اها یس سر بالکل دغه یو پویم د اوډ لیکل اوډ ټو د ویسټ وند هغه کې باقاعده هغه د تری مورتی چې کوم ورته مونږ په دې کې دوه کریکټر چې شوه او وښنه ډسترایر او ریفارمر دا دواړه هغه باقاعده ذکر کړي دي سر نو ګوره ستا پام دی چې ګوره هغې څومره خپل ځان نه دی راغونډ کړی ایون د پښتونخوا چې کوم لټریچر دی زموږ د خاورې 15,000 کلن هغه د خپل شاعرۍ برخه ده لکه مثال په توګه باندې ټیس ایلیټ هم یو د ماهر لیکلی دی د ویسټ لینډ او په هغې کې هغه اخره کې وایي چې او هغه ټول پویم چې کوم دی نو بیس دی زموږ په بودیست او هندو فلسفي باندې د دې خاورې نو ما خبره دا کوله چې دوه غټ موومنټس په دنیا کې تیر شوي دي د لټریچر یو یونانی دی او یو پښتونخوایی دی افغان دی هندوستان افغان لټریچر دی ویدونه او دا دوه غټ موومنټ چې کوم دي دا داسې دي لکه د تیلو کار کوي او د نن دور د ماډرن دور چې کوم لټریچر دی نو هغه په دې تیلو چلیږي لکه د رینسانس چې کوم موومنټ دی دته تیل د کوم ځای نه راځي دته تیل راځي د دغه دوو غټو سیویلایزیشنز د لټریچر نه نو زمونږ پښتون مایند چې دی هغه په خپله خاوره د خپل کلاسکس نه خبره دی او نو دی به پرواز څنګه کوي که نه او یورپي لټریچر چې دومره لرې ځي او د هغه ساینسي ایمیجینیشن چې دونه لرې ځي نو په دې په شا باندې ګریک او زمونږ د پښتونخوا لټریچر دی ګوره هغې له وزرې ورکوي هغه ایمیجینیشن لکه مثال به زه تاله درکړم د کوانټم میکانکس چې کوم مشران دي په هغې کې یو ډېر مشهور کس چې کوم دی هغه شروډینګر دی نو شروډینګر په خپل کتاب کې لیکي چې زه اوپانیشدز ګورم د پښتونخوا چې کوم لټریچر دی فلسفیکل لټریچر چې دی اوپانیشدز هغه وایي چې دا زه په باقاعدګۍ سره وایم روزانه وایم او د دې نه ماته ډېر نوي خیالونه مخته راځي نو ګوره د کوانټم میکانکس خو د شلمې پیړۍ د ټولو نه اوچت او اخیری مطلب ماډرن تیوري ده که نه نو د هغې فاونډینګ فادر چې دا خبره کوي نو دغه شان که ته وګورې نو نور ساینټسټ هم وګورې د مثال په توګه باندې اوپنهایمر دی چې د امریکې ډېر غټ ساینټسټ دی تیر شوی دی هغه هم دا خبرې کوي د پښتونخوا د لټریچر په باره کې نو ستا خبره چې یورپین مایند چې دی هغه چې پرواز کړی دی که نه او په ساینسي لحاظ سره پرواز کړی دی او فلسفي لحاظ سره پرواز کړی نو د دې په شا باندې دا دوه کورنۍ نه دي د یوناني کورنۍ او زمونږ د ګندارا کورنۍ دا دوه کورنۍ چې کوم دي نو هغې ډېر په کمال سره په خپل ځان کې رانغښتي دي او د مثال په توګه باندې نیچه ته تو وګوره که نه نو نیچه چې کله د سوپرمین تصور ورکوي او دغه لیکي 10 سپوک زاراتوشتر نو زاراتوشتر د کوم ځای دی خو د پښتونخوا لیکوال دی ویژنري دی ریفارمر دی که نه نو ستا خبره بالکل چې کوم دی نو سمې خوري چې زمونږ شاعر زمونږ لیکوال داسې دی لکه سړی چې ړوند پوڼي یس ایگزیکټلی سر بله خبره ما دا کوله که نه سر چې څومره یوروپین ویسټرن لټریچر دی هغه کې یونیورسالیټي ده سر هغه که موږ راوالو هغه د دنیا په ګوټ کې اپلای کېږي خو د بده مرغه زمونږ لټریچر ایله زمونږ پورې محدود وي نو د دې وجه هم دا ده سر چې موږ د نورې نړۍ چې کوم آیډیاز دي د نورو خلکو کوم تاټس دي هغه پکې موږ نه راشاملوو موږ چونکې ډېر په ریسپیکټ سره زه ووایم چې زمونږ کوم نوي شاعران دي هغه کې ډېر ښکلي ښه شاعران پکې دي خو ځینې داسې خلک دي ځینې داسې لیکوالان دي چې هغه په یو بابا ریسرچ وکړي په بل بابا ریسرچ وکړي او دغه باباګانو باندې تقریبا د حد نه زیات ریسرچ شوي دي
او په بار نړۍ کم از کم په بار شاعر په بار لیکوال دا نور بار آیډیاز چې راوړل شي نو دا به یونیورسل پاتې شي سر زموږ تیوري ډیر به ښه یونیورسل وي سر. ډیر ښه پوښتنه، ډیر ښه پوینټ ته اشاره وکړه چې مونږ په یو شی باندې فوکس یو هغه ته ناس یو کنه، نو مونږ وایي چې په هغه کې مونږ وایي چې لکه مونږ صرف په خپل ځان فوکس وکړو مونږ به مسلې حل وباسو. دا ټیک خبره نه ده. په فزیکس کې به زه تعالی داسې مثالونه درکما چې کلم ساينټیست چې کوم دی یو مسلې ته ځان راغونډ کړي چې په دې مسله به غور کو نو سولوشن نه راوځي ترسو ګوره د مثال په توګه باندې زه به تاسو وایم د سلام واینبرګ او ګلیشو چې کومه تیوري د غي ته سټانډرډ ماډل په سټانډرډ ماډل کې یو ډیر اهم میکانیزم دی چې غي ته هیګز میکانیزم او هیګز میکانیزم چې کوم دی په هغه کې هغه ته سیمټري بریکینګ میکانیزم وي. نو د سټانډرډ ماډل د هیګز میکانیزم نه بغیر ته دا تیوري نشي جوړولای کوم چې سلام واینبرګ او ګلیشو جوړ کړی. خو ته او دا درې وانه د پارټیکل فزیکس کسان د پارټیکل فزیکس کسان دي. نو دوی دا هیګز میکانیزم راوغیسته د سالډ سټیټ فزیکس نه، یعنی سالډ سټیټ فزیکس کې یو آیډیا اوس کدی ول چې نه موږ خو د پارټیکل فزیکس کسان یو او صرف په پارټیکل فزیکس کې به سولوشن ګورو نو دی به هیڅ کله هیګز میکانیزم نه وي مونته کېدې شي مونته وي خو وخت په کې ډیر لګېدلې. اوس پښتانه کوي چې زبر د خیبر او د اباسین او د امو کنه او د دې بابا او د هغه بابا او د دغه باچا او دې باچا ته ځان راغون کما او په دې کې به سولوشن راو باسمه نو کې دې شي چې زر کال را باندې نورم تیر شي او کیسه برانه نورم ورانه شي نور هم خیر تکیم. زه ما چې خپل هورایزن غټ کا ته چې کم دینو ساينس ته لاړ شه او فلسفه ته لاړ شه ته خود ښکاری چې وای ساينس خو بلیک هول دی نو د بلیک هول زما سره تعلق دی. د بلیک هول خو ستاسو د مایند سره تعلق دی کنه ستاسو هورایزن غټیږي کنه. ته به د خپل بابا په نوې رڼا کې ولیدې شي، ته به د خپل باباګان او د خپل ټپی چاربېته او د خپل امو او باسین به ته په یو لوی چوکاټ کې وینې کنه. خوشحال بابا نو وې سودي وسرزي په لوی دریاب کې اوسه په ویاله کې د زوال وینم نه هنګا. نو دا غي ندي څه مطلب اخلي؟ دا غي ندي دا مطلب اخلي چې هغه وي چې ګینه بس په دغه خپل ځان چې دنه دغه ځای کې خور کنه. هغه دا وای چې ته ټول دنیا او پیژنه، دا سولر سیستم مو پیژنه، دا ایولوشن دا تیوري مو پیژنه، دا ډاروین سوی دا مو پیژنه، دا بایولوژي مونږ ته سوی دا مو پیژنه، دا ټول ارسو پیژنه. نو بیا راشه نو په دې غټ چوکاټ کې به ته ځان وینې او څنګه ته ویلې چې مونږه هغه یو موضوع راغسته دا هغه تاو نو هغه پیغله ځوانان هم راځه تنگ شو چې د دې سوی. یس سر زه بس یو مثال ورکم لکه پانی شان دی خو سر بخنه غواړم نه ډیر خوند به وکي. سر زمون د افغانستان یو شاعر دی چې په آی تھنک چې په انګلند کې وای دا سم لیکلی چې هغه کې وای چې مطلب زمانه زړګي وړي دی هغه جنې چې کومه دغه د پښتونخوا د په یوروپا کې اوسېږي سر نو په یورپ کې هم خپل پښتون سټایل ډیره ښه خبره ده سر خو دومره ترقي یافته ملک دی دومره ارڅ پکې دي کم از کم هغه لیریکس ته چې راوړل شي هغه به د لیلا نه له ښکلی نه له خوند به ونه کړي. هلکه زما کیمرې کار شروع کو تا څنګه تا ویلې چې ته راته بیا ووایه دا ټوکه. سر زمونږ د افغانستان یو شاعر دی نو هغه چېرته په انګلند کې د پښتنې جنې صفت کوي چې زما نه یې زړګی وړی دی دلته په یوروپا کې اوسېږي. سر نو په یوروپا کې خو نور دومره اډوانس هر څه دي سر دومره پرمختللی قوم دی د هغه یو بل اسپیکټ په دغه لیریکس کې راسمول نو ښه خبره نه ده سر چې په ځای د دې چې په هغه ځای کې هم رومانس ته لاړ شي کم از کم چې یو بله داسې موضوع راوړي پکې هغه چونکې ابزرویشن دی نو چې اگزیکټ یو تصویر راوړي خپل لیریکس ته دا به ډېر خوند ونه کړي. نو ګوره دا زمونږ بدقسمتي ده که نه که تا ته زه ووایم زمونږ چې کومه ډایسپورا ده افغان ډایسپورا چې ده که نه د لره او بره د دې مایند اوس هم چې کوم دی نو ډېر زیات محدود پاتې دی. ګوره یا خو لکه هغه د ویسټ کې چې کوم موضوعات دي که نه هغه د ویسټ هغه ډیپ سټرکچر یې ونه پېژنده. د دې سیولایزیشن چې کوم ایلیمنټس دي هغه نه ګوري چې دا څه دي که نه
فلسفه، ساينس، کرسچیانټي او دا ټول اړخونه وګوري چې دا څنګه جوړ دی. نو یا په انجوګانو کې نښتي دي یا چې کوم دینو په دغه لیمیټډ رومانس کې نښتي دي څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، یا په سلف ګلوریفیکیشن کې دي، یا د پیسې ګټل خو ضروري دي، ریسورسز خو پکار دي، خو صرف هغې ته پاتې شي که نه، د هغې بیا څه مقصد راونه وځي. میټینګونه او د دې چې کوم دغه جوړېږي که نه، نو په هغې کې څه ویژن نه وي چې کومې ټولنې جوړېږي که نه. نو زه دا نه وایم کوشش کوي خلک، دا نه، ګوره د خلکو ګناه نه ده، ګناه اوس د چام نه ده، خو خبره دا ده چې بعضې څیزونه په ګوته کول غواړي او هغې ته چې کوم دی نو غور کول غواړي، کوم څیزونه چې اګنور شوي دي. نو دې وراسه کې ما او تا دا کوشش هم کوو که نه، موږ دا کوشش کوو چې آیا د لټریچر اړخونه داسې دي چې هغه نشت دي په پښتون لټریچر کې په ټولنه کې، آیا د هغې څه اغېزې دي؟ نو هغې پلو موږ راتلو، په هغې باندې مراسه کوله او دغه تر ډېر حده پورې مونږ کوشش وکړو چې بعضې اړخونه رڼا کړو، کېدای شي ټول هم نه رڼا کړي، خو څه دی خیال دی څه نه څه خو به هم کړي. یس سر ایگزیکټلی سر، زمونږ چې کوم په چا ډایرکټ تنقید نه دی سر، دا هر سړی غواړي چې زمونږ سرکل دی لږ ایکسپینډ شي، زمونږ ټیم دی یونیورسل شي، خو چونکې سر هغه سر د چا فکر نشته یا د څه بندیزونو د وجې زمونږ لیکوالان مجبوره شي او هغه شان ونه کړي څنګه چې په کار ده. نو د دې مطلب یو مومنټ کریټ کول غواړي سر په دې ټایم. بالکل زما او زمونږ د دې وراسې د دې ډیبیټ ډایلاګ دا مطلب دی چې مونږ ټول په دې کې شامل یو، نو مونږ ټول په شریک اړانده کاڼه یو او هغه سترګې چې کومې نشته دی نو هغه سترګې مونږ په ګوته کوو چې هغه د ساینس او فلسفه، او په هغې کې دوه غټ کورونه چې کوم دي، د ګندارا کور او د یونان کور، هغه زمونږ د لټریچر برخه نه ده. په هغې کې صرف او صرف مونږ دې ته ناست یو چې پلان کې د دې ځای نه راغی او دلته لاړه او 2500 کاله مخکې لاړو او که نه 2200 کاله مخکې لاړو، نو یا تاریخونه مخکې رستو کوو او یا ځایونه مخکې رستو کوو، که ستا خیالي که نه. او نو هغه هم ټیک ده، هغه هم د آرکیالوژي برخه ده، خو موږ صرف هغې ته محدوده پاتې ده چې پښتون ماینډ چې کوم دی نو هغه نسل پرست شو، نو هغه اوس د خپل نسل په پیورټي پسې ګرځي چې د پلانکي نه څنګه جدا یم او د ډنګري نه څنګه جدا یم او دی خو ما سم کړی وو، دا مې ورته ښودلي وو، دا پلانکي مې وهلی وو، پلانکو سره مې جنګ کړی وو که نه. نو هغه نو چونکې ماینډ محدود شو، نو په هغه محدوده دایره کې اوس د خپل غرور توکي ګوري که نه، نو که ټوپۍ په ترس کې دي، تصویر پکې وباسي یا جامې واغوندي یا سپلین، هغه کلچرل سمبلز هم صحیح ده، خو هغه خو هر څوک اغوستی شي که نه، پکول خو انګرېز هم په سره ودی شي، نو جامې هم اغوستې، خو موږ سره زموږ ماینډ کې څه دي. یس سر ایگزیکټلی سر، دغه کومه نسل پرستی چې دا ټیک دی، دا د یو حده پورې ټیک ده سر، چې کم از کم موږ په دې خبره باندې اتحاد کوو چې زمونږ کلچر دی، زمونږ سوسایټي ده، زمونږ خپل نوم دی، زمونږ خپل هسټوریکل بیک ګراوند دی، د دغه سره سره زمونږ د نورې دنیا سره تعلقات دا هم داسې په کار دی چې بهترۍ طرف ته لاړ شي، او دغه بهترۍ چې راځي سر، نو دا به هله راځي چې زمونږ لټریچر یو مومنټ اختیار کړي، لکه څنګه سر کوم تاسو د رینسانس ته اشاره وکړه، د ویسټرن لټریچر دغه شان به سر زه وکټورین ایج ته اشاره وکړم چې هغه تقریبا د میډیول او د ماډرنیزم په منځ کې یو برج دی سر. ماډرنیزم او د میډیول چې کوم ټایم پیریډز وو دغه په منځ کې یو برج دی سر، او دغه برج چې کوم دی دا ډیټرمن کوي چې کم خلک په دې ټایم کې وروسته پاتې شو او کم ماډرنیزم ته داخل شو. ډېر ښه د دغه ځای پورې سر چې کم لټریچر هغه یو آیډیال شکل دی.
دغه نه بعد لږ امپیریکل شو، پریکټیکل شو، پریکټیکل شو سر، ساينټیفیک شو. په تیره سر کوم وګورو چې سیګمنټ فراید رااله سره دغه سایکو انالیسس په پورټری کې رااله، په آرټ کې رااله. بالکل بالکل. یس سر. نو اوس په کار ده سر چې زموږ لټریچر هم دغه شان یو مومنت اختیار کړي، یو شکل اختیار کړي چې دغه کلیر میسج وي، کلیر میسج چې زموږ موخه دا ده خپل زده کړي، هغه په پښتو کې یس خپل سر. زده کړي. د مثال په توګه باندې لکه هیوم دی، لاک دی، کنه اډم سمث دی، نو دا خو خپل ژبه کې لیکل کوي کنه. اوس لکه جرمن فلسفر دی کنه، نو ګوره هغه اوپانیشد زده کړه، ویدونه زده کړه، خو په جرمن ژبه کې اوس لیکي، لکه هیګل او شلیګل. او دا چې تو ګورې د دې په منځ کې ډېر غټ ډیبیټ رواني، په څه باندې؟ په هندویزم باندې، زما او ستا په پخواني سیستم باندې، چې هغه کې نیچر ته څنګه ګوري، ریالټي ته څنګه ګوري. دا ټول ډیبیټ روان دی، او را سره روانه ده، او را سره روانه ده، او څومره لري پکې لاړ. یې خپل نوې سیستم هم پکې راويسته، لکه اوس هیګلیان ډایلکټیک کې پکې راويسته، خیال دې. او بیا دا غینه مارکسیزم راوځي، او بیا دا غینه نور موومېنټس راوځي. نو زه وایم چې پښتانه سکالران دا نالج زه او ته په خپل زده کړو، او بیا په خپل ژبه کې په وراسو کوله کما او تا چې لګیایو، او دغه نور خلک را سره کینی، او د دینه او دغه څه ډیبیټ وشي، د خپل نظر په وړاندې شي. دا نه چې لکه پلان کې ویلې دي او ډینګري ویلې دي، هغه هم زده کوو، خو چې بیا خپل نظر چې ورګه د مالا خیال دی چې دا پلان کې شي چې کوم دی یا ریالټي د سدا ریالټي هغه سره خیر دی. هغه هم د سینه د چې ګنې ریالټي کنکلود کړي چې ریالټي څه شی دی، نه هیوم کنکلود کړي دا، نه کانټ کړي دا، او نه هیګل کړي دا. ډیبیټس روان دي او په روان ډیبیټ کې بیا نوې نوې لارې راوځي کنه. آینشتاین پکې را پیدا شي، نیوټن پکې را پیدا شي، ګالیلیو پکې را پیدا شي، کوپرنیکس پکې را پیدا شي کنه. نو دا وراسه او دا ډیبیټ چې رواني کنه، نو دا د سیده لکه دا د زرخیز از مکه، نو بس کله پکې بودا را پیدا کی، او کله پکې شنکراچاریا را پیدا کی، کله پکې نیوټن را پیدا کی، کله پکې ارسطوټل را پیدا کی. خو هغه لار موږ بند کړی کنه، موږ نظمکه بنجر شوی دا، موږ ډیبیټ او ډایلاګ چې کوم دی ورک دی، ولی چې ساينټیفیک آیډیاز، فلسفیکل آیډیاز، او دغه دوه د انجن، دغه دوه انجن چې ما یاد کړ کنه، یونان او د پښتونخوا، دا ورک دي. او د کمال خبره ده چې دا پښتونخوا په خاوره زمونږ نه ورک دي. نو کستا خو هاي نو پدې ځای باندې زموږ چې نور بم په خبرې کوو چې زموږ چې ویډیو ډیر ریکارډینګ ډیر اوږد نشي سره خیال. Yes sir, exactly. Time on there was the video there with the TV. سمه ده، د ریکارډینګ سټاپ کړم. نو سر ډیره مننه تاسو